دا د جمعې ورځې وې او په یروشلم کې د خدای د کور د وقف کېدو اختر و او عیسی د خدای په کور کې د سلیمان په برنډه کې ګرځېده. یهودیان د هغه نه راچاپېره شول او ورته وویل تر څو پورې به ته موږ په شک کې ساتې؟ که ته مسیحي نو موږ ته صفا صفا ووایه. عیسی جواب ورکړ چې ما تاسو ته وویل خو تاسو په یقین نه کوئ. زه چې کوم کارونه د خپل پلار په نوم کوم هغه زما ګواه دي خو تاسو په یقین نه کوئ ځکه چې تاسو زما ګډې نه یئ. زما ګډې زما اواز اوري. زه هغوی پیژنم او هغوی ما پسې راځي. زه هغوی له تل ژوندون ورکوم او هغوی به هیڅکله هلاک نشي او هیڅوک به هم زما د لاس نه ونشو کوي. زما پلار چې ما ته هغوی حواله کړي دي هغه د هر څه نه زورور دی او هیڅوک دا د پلار د لاس نه نشي شو کولی. زه او زما پلار یو یو. بیا یهودیانو عیسی پسې کاڼي راواغېستل چې پې ویولي خو عیسی هغوی ته وفرمایل چې ما تاسو ته د پلار له طرفه ډېر نیک کارونه وښودل نو تاسو ما د کم کار په وجه سنساروئ؟ یهودیانو ورله جواب ورکړ چې موږ تا د څه نیک کار په وجه نه سنګسارو خو د کفر په سبب ځکه چې ته خو صرف انسان یې او د خدای دعوه کې. عیسی جواب ورکړ چې ولې ستاسو په شریعت کې دا نه دي لیکلي شوي چې ما وفرمایل چې تاسو خدایان یئ؟ هغه خلک خدایان بلل کېدل چاته چې د خدای پاک کلام راغلی خو موږ په دې پوهیږو چې صحیفې بدلېدی نشي. ولې تاسو دا ویلی شئ چې څوک چې پلار مقدس کړی دی او دنیا ته یې رالیږلی دی هغه کفر کوي ځکه چې ما وفرمایل چې زه د خدای پاک زوی یم. که چېرې زه د خپل پلار کارونه نه کوم نو په ما ایمان مه راوړئ خو که زه یې کوم که څه هم تاسو په ما ایمان نه راوړئ نو زما په کارونو ایمان راوړئ د دې دپاره چې تاسو ته پته ولګي او پوه شئ چې پلار په ما کې دی او زه په پلار کې یم. نو هغې یو ځلې بیا د هغه د نیولو کوشش وکړو خو هغه د هغې د لاس نه ووته. عیسی بیا د اردن د سیند پورې غاړه هغه ځای ته لاړو چېرته چې به یحیا اول بپتسمه ورکوله او هغه هلته پاتې شو. ګڼ خلک ورله رالل او هغې ویل چې یحیا موږ ته یوه معجزه هم نه وه ښکاره کړې خو هغه چې څه د دې سړي په هکله ویلي هغه رښتیا دي. او په هغه ځای کې ډېرو خلکو په عیسی ایمان راوړلو.